یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې باغی زیما ما وغورځوي د دریاب تنو الا بدا کشته روانيږي کینی نه رواني اغي ورته وی چې ستاد شان او شوکت نه دانه معلومیږي چې ته باغی. یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې خدای قسم کا زم نیم لړه کړي چې ترغه پوره دا کشته روانه نشي. ډېر وخت پکې تیر شو. کشته کې نور دنیا چې څومره ناسته دا غم مجبور شوا مانګیانم مجبور شو. یونس علیہ السلام یونی وو دریاب ته وغورځول او چې وی غورځولو دې مقام کې الله د سب دریاب یو نهنګ د حکم کړو چې دې کشته نه سړی را وغورځيږي ته تیر کا. هغه نهنګ لوی مېد دریاب ورته ولاړو چې څنګه دې ورغورځولو هغه ونی وو خلک او بس تیرې. نهنګ ته حکم شو چې دا هضم نه کې ما داستا خېټه د پاره قید خانه جوړه کړې ده بستا په دې خېټه کې قیدی. تاسو خیال را سلويخ ورځې یونس علیہ السلام چې هغه د مئی په خېټه کې قید دا وخت کې الله ته التجا وکړه چې بار الہ دې زینه د وتو صورت بچي وزم بچنګ. نو الله ورته وظیفه وخودا چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات غواړي نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع کا چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا اله الا انت اے خدای بل څوک نشته مگر ته. سبحانك پاکی د تعالی را. انی کنت من الظالمین خدای ما پزان زیاته کړي دي چې ما ستاد یو حکم انتظار نه کړي. عزیزانو سلويخ ورځ یونس علی السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کوله. اندازه وکي د ځان سره چې یونس غوندي جلیل القدر پیغمبر خالد داسې تلونه داسې روان شو د الله د اراده بغیر او سلويخ ورځ د مئی په خېټه کې قید شو. نن ستا ټول ژوند د الله د اراده بغیر روان دی چې تب څومره موده په جهنم کې قید. ټول زندگی د الله د اراده بغیر ده. ټول نظام حیات ته چې د الله د ارادو بغیر ده چې تب څومره قید. عزیزانو اره فیصله چې کوي د نفس په تقاضا کوي. خېټه او نفس چې درته څووي یا د ملک ذاتیات چې درته څووي نو اره فیصله دا غي متعلق کیږي بدر سره څه. په خدای مې دې قسمی چې داسې په وینو بجاړی په وینو چې عمر لبم جړا سو کرکاول نشي په وینو بجاړی. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ډېر لوی بادشاہ د شپې په پالنګ کې پروت دی او پاس په کوټه یو سړی ګرځي لګیا دی. ابراهیم ابن ادهم ورته وې سو کې وې صاحب ز او خانو والایما اوخرا نو ورک شوه. بادشاہ ورته وې چې او بدبخته دا د بادشاہ محل دی دلته بنی آدم نشی راتلی نو پاس په کوټه اوخ د کم ځای نه راغی. او خانو والا ورته وې چې بادشاہ قبله عالم دلته پاس په کوټه اوخ نشی راتلی. وینا دلته سړی نشی راتلی. ویل نو کدل ته اوخ نشی راتلی او ناممکنه ده نو دام ناممکنه ده چې ته پروت په پالنګ کې او आवाज کوي چې زه خدای لټوم. په پالنګونو کې چاته خدای نه ملاويږي. د هارون ابراهیم ابن ادهم په دماغ کې انقلاب راوست. چوفو دا خو رښتیا و. ټوله شپه یې ویښه تېره کړه. سحر چې دربار ته راغی ناست دی وزیران مزیران ورسره ناست دي. عمره سړی چې د شپې د اوښانو والا په شکل کې راغلی و. سحر هغه سړی بیا د غویانو والا په شکل کې راغی. زوړ غوندې پټکې والی دی او بلا یې تړلې ده او تر ګرځي.
سپایانو ته تپوسو کو چې څوک یې لکه څه ګوري ویل جی غویا رانه ورک دی غویا لټو وی دا د بادشاہ دفتر دی دربار دی دا لیونی ابراهیم ابن ادهم دنن واوري دا غوی علیا دنن راولي دا څوک دی سپایانونی و دنن بوتلو چې سلټه وی جی غویا نه ورک دی نو ابراهیم ابن ادم ورته وی چې دا سسره دی چې ته پکې غویان لټه دا خو د بادشاہ دربار دی نو سړی ورته وی چې د سره من غواړم څه خبره کولای شم وی چې وای وی دې دربار کې تا نه وړاندې څوک وی زما پلارو وی هغه نه وړاندې څوک وی زما نیکو وی چې اوس څوک دی ویل زیما وی تا نه پس بسوکي پته نشته که زما زوی نو شاید چې هغه وي وی تا څنګه وی چې دا څه سره خو نه دی چې غویان پکې راځي سره څه ته وی سره هم دې ته وی چې زوړ مسافر ته لاړ شي او نوې ولا راشي نیکه دې لاړو پلار دې راغې پلار دې لاړو تراله تبم ته نن سبا کې لاړ شي بل به ولا راشي بادشاہ یو بیړه غرقش دربار په ځای پرې خو لاړو کور ته کور کې سګوري چې د په پالنګ کې د وینځه پراته ده چې داسې کتلی دي چې د بادشاہ په پالنګ کې او داغه خدمتګار پراته ده اوس د خان په کرسي غریب کې ناستش بیا در باندې ان شاء الله د خانانو نوابانو راج را روان دي صفه سلام چې وکړه په دې الیکشن کې مزه به وسکای بیا به پوینو جاړی ټوپونه به وهي الا دا چلو شو الټه پر ګران دی الا غوخه ګران ده الا لوګان ګران شو زبم ډیر شکر دې قوم ته بچره خدای خاورز نه خي دا آسمانی عذاب انتظار کوي څنګه فیصله چې پزمکه تکه داغه مطابق فیصله په آسمان کې ستا متعلق کی څنګه فیصله چې کې داغه موافق فیصله په آسمان کې ستا متعلق کی تماشې به وکړي د ځان چې خزه بم کم خوامنډي وਹੀ لونه بم کم خوامنډي وਹੀ او زامن بم کم خوامنډي وਹੀ او تب کم خوامنډي وਹੀ د ځان تماشې به نو عزیزانو عرض داو چې ابراهیم ابن ادهم د بادشاہي نشه په دماغ کې وا چې وینځه څنګه د بادشاہ په پالنګ کې سملاسته نو لخت راواغست او یو څو لخت وواله چې ته زمانه او کرے او ته د بادشاہ په پالنګ کې کېناست او سملاسته ودای اوینځه چې را پاسې د نو ډېرې وجړل بیا ډېرو خندل د لاس نه ونیو چې دا و خو دې جړل زکه چې ما وهلې نو دا و دې خندل ولې بادشاہ پرېدا بس تا خپل کارو کو ما خپل کو ست پوسونه کې ولنا پرېدم دینا او دې جړل ولې ویلو مې جړل زکه چې تا وهلم نو ما و جړل او ول دا و دې خندل ولې ویلی اومی خندل زکا چې ما یو 10 منټه آرام شوقو په دې پالنګ کې امزه می واغستا رمه خوشحال شو نو می خندل ویلوس د جړا را ته سم حل وایا ویل د جړا سم حل داده
چې خدایا ما یو 10 منټه په دې پالنګ کې خوب وکړو نو ما خو دومره لختې وخوړې یا الله چې څوک شپه ورځ پکې پراتی چې هغه به څومره لختې خوري د پالنګونو او د کرسو مزه د دې د لختو انجام بم ګوري چې دوی به لختې څومره خوري او بیا نا اهل خلق بی دینا د دین نه باغیان خلق چې د چا په برکت کرسو ته رسیدلی دي د دغه خلقو انجام بم وګورئ چې د دوی انجام بچي نن قوم ته وګوره دا چاته نه دي کتلی چې دا سړی منځګزار دی دیندار دی نیک دی ښه سړی دی دې ته نه دي کتلی خو بس یو هڼ جوړ دی نو هغه هڼ تماشې به تاسو کوي او زیات هڼ چې دی غریبانو جوړ کړو ان شاء الله نه بم ریډې پولیس پریدي نه بم چابړي پریدي نه بم دکانونه پریدي او نه به تنه خورس کولش تاسو به ځان تماشې دا غریبانو چرته د سټای زوی دی دا غریب دی ټول کنجر توپ دی غریبانو جوړ کړ بیا برامنډي وای چاله ریړلا نه پولیس مې زبم ډیر شو کوم سمای نیولې کړ الارور می پولیس نیولې زبم ډیر الا خزمه پولیس بوتله زبم ډیر خکړی چې نکاح پیو تړي پولیس د قوم تماشې بد ځانو کوي تاسو د چا شخصیت ته نه دی کتلی نیک او دیندار هم نه دی کتلی د دنیا بی دینو پسې منډې والی دي نو کما تکونون یؤمر علیکم چې څنګه یی داسې به در باندې امیران راځي داسې به در باندې حکومت راځي ستاسو څه خیال دی چې په پاکستان به ګینه اوس داسې حکومت راشي چې تاسو ټول به چرګان خورئ ها ته پر خورو په پاکستان به داسې حکومت راشي تاسو ټول به د سرو زرو مولی شي تاسو مثال خو د خره دی د خره مثال هم دی خره ته چا ویل مبارک شزوی دی اوس الیکشن چا ګټلې مبارکای څوک یو بل تغړ دې مبارک شه خدای دې کور دا غپلار ځن طلاق وران کا کور دې وران شه چې وران نشي او بس یو وخت تیر شو کا مبارک شه دا څخه یاره په خدای قسم کمه دا مونږ کول در تړه واړی په ایمان درته دړه داندرې مې بالکل سستی شوی دي چې دا قوم د دې قابل نه دی چې یو ټکی ورته سړی د دې قابل خره ته چا ویل مبارک شزوی دی وشو هغه ویل مبارک شزوی دی وشو ویل بلا تور ورپسې خو خپل پیټه بوړي او خپل بوړم کړ د خره زوی د خره بار وړي خو خرګې چې هغه خپل بار وړي او مور خپل بار نو تاسو خو خري وټم کده دین په نامه نه ور کړي او په دې نیت هم نه ور کړي چې دا سړی به په اسمبلی کې چرته د اسلام نامه والی ستاسو عمر لا بیړه تباہ ار یو د بی دینه اسباب چې په ملک کې جوړ شو ذمہوار تاسو یې تاسو بیړی غر کړه هر یو قوم ځان جوړي کابلیانو ګورا د خپل وطن علی ګلی نستا وطن تراله یو موټی شو ځان جوړ کو ځانم جوړ کو د روس غوندې عظیم طاقت وګوره رئیسار کړي د پښتون سونه قال وشو پښتون تروسه په دیم پوی نشو چې زه نری موقع خزه زما مشر څوک دی او زما کشر څوک پښتون په دیم تروسه پوی نشو
تاسو پښتانه واورئ ټول عمر بزئ او په پنجاب کې به د پنجابیانو لوخي وینځئ که نه وینځئ په پنجاب کې به د هغوی په کارخانو کې جارو وهئ په کراچۍ کې به د سیټانو په بنګلو کې څوکیداري کوئ په کراچۍ کې به ټیکسي موټرې او ټیکسي لارۍ چلوئ تاسو به ټول عمر چواړیان یې لکه دلته چواړیان چې ټول عمر ستاسو لارې او جارو ویڼۍ جارو کوي تاسو به ځئ او د دې ځای نه به د پنجاب تالي سټئ او د هغې لارې او کوڅې او غل متیازې به پاکوئ پښتون بچرې د دې قابل نشي چې هغه ځان په خپله وپېژني او ځان په خپله جوړ کابل هم یو قوم دی وګوره ځان یې داسې جوړ کړی دی چې تر څو د ده د مرزا حکومت نه وي ته خو یې بوځه کابل نن ستاسو ضمیر نشته ستاسو دین نشته ستاسو ایمان نشته ستاسو غیرت نشته زمونږ څه کار دی وروره زه خو یو سړی ما نن یم سبا به مړ شم خو نن قوم د تباهۍ او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دا چا د پاره چې تاسو ځانونه مړه کوئ او مبارک شه یو بل ته غاړې وتئ لکه د مور وادم چې شوی دا وګوره اوس نه سودا شروع ده په مرکز کې سودا ستا د سر شروع شوی ده وبګورئ دلته هم چې دا ټیکې لګولې دي دا به ستاسو په دې سنبه زمان ډم اوس نه ستا په سر سوداګانې شروع دې وجه نه دین تم نه دي کتلي او دین تم سپک کتلي نو خدای سپک او ورک کړی خدای خوار کړی او ذلیل او رسوای کړی چې دین ته سپک ګورئ او د پښتون ټکه نن تاسو په شرمونو شرم ټول عمر پښتانه وګوره ورشه په انډیا کې پښتانه وګوره د هندوانو لوخي وینځي په پنجاب کې وګوره د پنجابیانو میخې ساتي او د آسونو خاشنۍ پاکي په کراچۍ کې وګوره نن پښتون دا شي وجه څه ده چې ځان نه دی پیژندلی خپل حیثیت نه دی پیژندلی خپل قومیت نه دی پیژندلی پښتون یو موټی شوی نه دی په یو پلیټ فارم یو ځای شوی نه دی نو نتیجه دا ده چې خدای تار په تار در په در او خاورې په سر کړي نن تاسو هغه خلقو لم ووټونه ورکړي دي چې چا په عمر کې خدای ته سر نه دی ټیټ کړی ورکړي دي که نه دی په عمر کې خدای ته سر نه دی ټیټ کړی هغه خلقو لم ووټونه ورکړي هغه خلک هم فیل که چې د چا تندي سوري شوي دي په سجدو لګولو باندې هم فیل که پنجاب وګوره یو عالم له ووټ نه دی ورکړی 50 لکه پنجابیانو کورونه وران شو راوی دریاب پہ روخت خدای تباہ و برباد کر نورا تماشا بے سندھ وګوره ټول سندیان یو عالم له ووټ نه دی ورکړی خدای ټول تباہ و برباد کر که ایمان دی د صوبه سرحد په خلقو کې بیا صوبه سرحد کې د کوواډ غاښي نه هغه غاړه دا دې خوا چې دا کوفه ده دا مونږ یو دا مړه مولیان په چا کې کړي نو ته په چا کې کړي ته صحیح خان سي او نواب سي خان خو خر ته وي دا بے ضمیر او بے غیرت قوم د خان د نامې نه د دې ډب وګنيږي خان ولاړ خان نو مولا ته سپک کتلی خدای سپک کړي علماء تم سپک کتلی خدای سپک کړي شوي کنه نور بس پکی سالا ته چاویا لوګان مې اغستوي په 8 روپے کیلو دي مال خدای دې په 60 روپے کیلو سو 60 زدا غورځ په انتظار يم چې نه سبزی لنځدې کې دي شي او نه غوخه لنځدې کې دي شي او نه فروټو ته نږدې کې دي شي هغه ورځ په انتظار يم ویل تبسکه مال زړون چرګ بخورم ړون چرګ سي مال او بو خټ کوا او ورته دوږي او د سر مرچکی او د مصالې بګارو کا او خټ کېدل او بو ته ورواچوا زیړه خوروا بشي روټای پکې ماته کوي مې مونږ ټول مر لاندې چرګان پړل نیو
یو شي ته به نشي نږدې دا څه خیال دی رونه زه به داسې ارزاني راولم چې دا سبزي به ستا کور ته داسې په خپلو خپو در روان ستا ارزادي به راولي الله چې کوم کار نه کړی بنده به وکړي ما دا د جمعیت ممبران چې ولاړو ما به ودرول او قرآن به مې ولور داسې به مې لاس نه ونیو کلمه به مې پې تېره کړ چې داسې به نه وی چې زه به دا کار وکړم که دې وویل چې زه به دا کار وکړم نو په ټکي به کافر شي زه څه شی 40 کاله د پاکستان حکومتونه خدای جهنم له بوتله تباہ و برباد کو ضیاء الحق خدای ذرا ذرا کړو په اسمان کې زبدا کارو کوم جبدا کارو کوم ستاغه مور به وي خدای چې کوم کار نه کړي هغه به بندو او به د ټولو د خدای داوی کړي وي ملک دې تباہ و برباد شي ملک دې غرق شي دا مو وای چې زبدا کارو دا وای کده خدای توفیق او خدای وس راکو نو زبدي څخه خدمت کده خدای وس نو ورو راځم شي په اسمبلی کې یو حق خبره مې کده خدای توفیق نو ان شاء الله زبکو دا سي خبرې کوي د دینه سیوام قبل کړت کړو نو پرتګ دنه وباسم په سره درته تړم دې ټولو ته زبدا کار تا تا ګورو کار کولو ته وټو نو ویلی چې زبروټي کپڑا مکان درکم ویلیو کني وی او سملور ولا بیا پاس کړه ان شاء الله سخو بدر کی زي خرام نورم خراب او تر زبدا کارو ارس چې کوي په دې زمکه خدای کوي نو صفه سلیم چې کړی دي نتیجه انتظار کوي چې څه بدر سره کی سم چې کړی سوداګان هم د سر په ټلیفونونو شروع شوي دي نتیجې ته ګورئ چې څه وکړي الحمدلله زه سپین باز یم نه منبرای ته ولاړ یم نه منبر شم ما نه مې د خدای د دې قوم منبر کوي خدای دې د دې قوم ما نه منبر کوي او نه دې د دې قوم خدای ما مشر توبه زما د غفلار دا ومه پیړای اوس نه منبر نه تیم چرایشي او سکارونی شي او یا کارم درته ویلې و نه شنو کسه د کوره دی روټای ما راځي خور شي دا قوم دی دا خلک خبره نه پوي بیا تاسو کته لکه الیکشن چا غټلی دي دا ډزې مولي دا سال دی جوړ کړو دا جلوسونه دی ولې د الکان تار سبټیک ارس خو چې د یو جابر سړی په لاس کې حکومت راشي یو ته وګورم چې هلک مانه جلوس راوباسي دا به په لاره باندې بوت به دې نیولی یو روان به یو جلوس پکې سم په خدای دی چې زه ستا ګیټای ماتې کړم عمر له دې کړم کم چې د کټه رانه پانس ازادي ده صاحب سیاست نه څه شی جوړ دی یو مخول دی ازادي ده کسو غړیږي او کسو خزر او باسي او کسو لونه راو باسي او کسو پخپلا غړیږي او کسو څه کوي ملک دی وي جمهوریت ملک دی دا جمهوریت تاسو کا پراو نو عزیزانو عرض می داو چې که ابراهیم ابن ادهم غوندې انسان د یو وینځ په وینا چې ما 10 منټه په دې کټ کې آرام وکړم ما دومره لختې وخوړې ابراهیم ابن ادم چې تا پکې ټول عمر پروت چې تبه څومره لختې خورې نو د دې آرام او راحت د لختو انجام بخپل وګورئ چې خپل سترګې پټې انجام ځکه چې موږ دنیا کې دنیا لنه یو پات د دنیا خدای ارادي دي په سواد کې یو سبلای منبرای ته ولاړو هاډه فیل شو منبري مرګ پاتې دلته یو ځوان الکو ملک جهانگیر صوبایي سبلای ته ولاړو خلک تلی جلسه ولا کولا او جلسه له خبر ورغه چې راشي دغه